سلامونه ملګرو، په دې هیله چې روغ جوړ او د عافیت جامې پرتني. ملګرو، په نن ویډیو کې د اټوما یا هم د MTN سیم کارت 3.5 GB یعنې 3.5 GB فري انټرنیټ درته وښیم چې موږ څنګه کولی شو په اټوما سیم کارت کې 3.5 GB فري انټرنیټ ترلاسه کړو. پرون شپه ما فیسبوک کې سټوري ورکړې وه او یو څو ملګرو کو چې موږ ته داسې مشکل راځي ما هم وغوښتل تاسو ته یوه ویډیو جوړه کړم. نو ملګرو دې ته یو اپلیکیشن زور ده، ما اپلیکیشن من ډاونلوډ کوو او اکاونټ پکې جوړوو. موږ ته 3.5 GB فري انټرنیټ د MTN سیم کارت یې هم اټوما سیم کارت کې راکوي. طریقه څنګه ده، ویډیو سره تر پایه پورې وګورئ. چې ویډیو ته معلوماتي تمامه شوه او ویډیو کې مې څه شی زده کړل، خوښېږم چینل سبسکرایب کړئ، لایک وکړئ، کومنټ وکړئ. راځئ چې پر ویډیو باندې پیل وکړو. خانه ملګرو، دې لپاره تاسو په MTN سیم کارت کې هم اټوما سیم کارت کې 3.5 یعنې 3.5 GB فري انټرنیټ ترلاسه کړئ. لومړی به راشئ خپل پلی سټور ته. پلی سټور مو سره خلاص کړم. سرچ کې به تاسو ولیکئ ملګرو کسټمر سی ده، دا مې چې کله ولیکم نو دا یو اپ درته راځي، دا به ډاونلوډ کړئ. کله مې ډاونلوډ کړ راخلاص به یې کړئ. دې صفحه ملګرو داسې رسۍ ده. دلته اول وخت موږ ته یو څه راهنمایي کوي، دا به هغه کوو، دلته به ګیټ سټارټ ووهو. کله هم ملګرو تاسو ګیټ سټارټ ووهو، دلته تاسو څخه د خپل موبایل نمبر غواړي، خپل موبایل نمبر ورکړئ او دلته نیکسټ ووهئ. دلته ملګرو لیکلي دا کوم دې پالیسي ده هغه ورسره قبول کړئ، دلته اګري ووهئ، صحیح ده، او دلته هغې نه وروسته نیکسټ باندې کلیک وکړئ. دلته موږ ته OTP او کوډ راځي خپل سیم کارت ته. زما د موبایل کې بل کوچني موبایل کې د سیم کارت نو دا ماته کوډ راغی. زه دا کوډ هله ملګرو ما کوډ کې کنفرم کړ، زما بل وړوکي موبایل کې د سیم کارت ته کوډ راته راغی، هلته زه کنفرم وهم. هغې نه وروسته ملګرو موږ څخه داسې غواړي، ګوره دلته به تاسو هغه نومر کې کوم چې تاسو رجسټر کړی وي، یعنې دا سیم کارت مو په کوم تذکره باندې رجسټر کړی وي هماغه به ورکوي. زه دا خانې ډکوم، بیا تاسو ته معلومات درکوم. خانه ملګرو لومړی خانه کې به تاسو په سیم کارت په کومه تذکرې رجسټر کړي هغه نوم به ولیکئ، بیا ورته خلاص ولیکئ، بیا به هلته ادر انتخاب کړئ، آیډي نمبر کې به خپل تذکرې نمبر ولیکئ او ډیټ آف برث کې به تذکرې کې مو کوم ډیټ آف برث ده هماغه به ورکړئ. ته به ووهو کنفرم. صحیح ده ملګرو، کله هم تاسو کنفرم ووهئ یوه شېبه ورته انتظار کوو تر څو موږ ته یو بله صفحه مخ ته راشي او په هغې کې به کار وکړو. خانه ملګرو دلته انپوټ ټیمپرري پین، دلته ستاسو سیم کارت یو کوډ راځي، هغه کوډ به دلته پکې وهئ او انپوټ نیو PN دې کې به هم نوی کوډ وهئ او کنفرم نیو PN او دویمه خانه کې کوم کوډ وهه هغه به وهو. زه انتظار کوم تر څو ماته نوی کوډ راشي او هغه به دلته پکې انټر کړم. خانه ملګرو کله چې د کمپنۍ له خوا نه هم تاسو ته میسج راغی او دوهمه او درېیمه خانه کې هم تاسو ملګرو خپل کوډ له ځانه یو 15 عددي کوډ ورکړو، هغې نه وروسته تاسو کنفرم ووهه، تاسو ته داسې یو صفحه راځي. بس ملګرو چې موږ ګورو موږ ته فري انټرنیټ راغی که نه، تر اوسه پورې خو یې میسج نه ده راکړی، نو ګورو به چې موږ ته میسج راکوي که نه. نو په همدغه طریقه تاسو کولی شئ ملګرو د اریبا سیم کارت کې فري انټرنیټ 3.5 GB فعاله کړئ. نو ملګرو اوس دغه د ماته پیام تقریبا یو 15 دقیقې وروسته ماته پیام راغی د اټوما سیم کارت له لورې چې موږ ته تقریبا داسې وایي 3.5 GB فري انټرنیټ راکړه. کانګریچولیشن یو هاف ریسیوډ 3.5 GB free data with Atoma Pay cash now and free 100% free bonus on bundle subscription via Atoma Pay. صحیح ده ملګرو، دا د ثبوت سره مو درته وښودل چې موږ ته یې پوره په 3.5 GB فري انټرنیټ په څه شي کې راکړه، په اټوما سیم کارت کې راکړه. په همدغه طریقه تاسو هم کولی شئ په اټوما سیم کارت کې هم په اریبا سیم کارت کې یا هم په MTN سیم کارت کې څنګه کوي فري انټرنیټ 3.5 GB فعاله کوي. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوي. تر بیا پورې چې داسې ښه خوندور معلومات ویډیو تاسو ته د کومه لویه بخښونکي خدای مو سپارم. هر چې د چې یاستئ ښاد او آباد اوسئ.